السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم شتنه کړی دی چې یو لیونی دی لڅ لغړ ګرځي. نو څوک دا لیونی دی ښه سړی دی، بعضې خلک بیا ډرې په وایي ازار ورکوي، تکلیف ورسوي. هغه وایي دا لڅکونو کې ولیا نشته. محترمه، شر د ناسو هغه څوک دی چې د بل په عیب کې یې سترګې خپل عیبونه ځینې پټ وي. خیر د ناسو هغه څوک دی چې په خپلو عیبو باندې لګیا وي چې خپل ځان سم کړي، خپل عیبونه لرې کړي. نو دغه څوک چې په دا لیونۍ لا نه دی ځین خلاص، نو نور خلک به نو چیرې ځین خلاص شي. خو دا هغه څه دي چې څوک په طریقت کې علم نه لري او په طریقت سره اشنا نه وي، د هغو په سترګو کې ناولده معلومېږي. او بار بار مو درته ویلي دي چې دوه علم دي، یو علم باطن دی، یو علم ظاهر دی. دغه دوه چې په سړي کې راسي نو د کمال مقام ته ورسېږي. نو د عالم اطلاق هم سړی پر کولی شي، د ښه سړي اطلاق هم سړی پر کولی شي. او دا چې ماوارو غوندې ملایانې خالب دا د کتاب په تورو پوهېږو، نور نو په علم باطن کې حصه نه لرو، شناخت نه لرو. نو زموږ دا نور دوکاندارانو نو چندانې فرق نشته. هغه د نجاري دوکانداري کوي او کسب کوي، موږ دا ظاهر علم پر مخ بیایو. علم چې مزین او ښایسته دی هغه په باطن سره چې دواړه پله برابر سي نو د انسان څخه کامل انسان جوړیږي. او دغه رنګه که بیا یو څوک د طریقت پر مخ وړي علم یې نه وي، هغه هم ناقص دی. هغه څوک چې علم لري طریقت نه لري هغه هم ناقص دی. خو دا هغه څه دي چې بار بار موږ پر دې باندې پوره وضاحت ورکړی دي سره له دلایلو. امام مقدسي رحمة الله علیه مبارک وإياك والإنكار على أحد من المشايخ وذوي الأحوال. وای ځان وساتي انکار او رد پر مشایخو ما کوي، پر هغه خلکو یې ما کوي چې هغه د ذوي الاحوال وي او په نیز د الله جل جلاله قدرمن وي، خو ستا په نیز باندې حقیر وي. له خلکو څخه ځان وساتي. دی وایي زما په زمانه کې یو واقعه پیښه شوله. شیخ حسین نومېدی، وایي دا به مکشوف العوره و لڅ به ګرځېدی. بعض انسانانو دا ښه سړی دی، بعض بلیا دا یو پاګل دی، داسې لکه دا اوس چې زموږ په پښتنو کې دا کیسې شته. وایي یو عالم و شهاب الدین رحمة الله علیه چې دومره غټ عالم و چې وایي د مرګ په حالت کې وایي یو اوازونه پیدا سو چې د ده په ستاینه کې د ده په صفت کې ویل. نو یا به پیرانان و یا به ملایکې و، هغو به د اوازونه دا خبرې به هغو کړي. نو دی مبارک وایي ده یو وخت پر دغه حسین باندې ولګېدی چې دا اوس لڅ دی، لرجال و نساء، ښځې و نارینه دواړو څه فرق نه کوي، بس لڅ ګرځي. وایي ما ورته ویل کار ما په لره، هغه عقل سلب دی، کار ما په لره. ولدول یا اوس دا باید داسې ځای بندي سي چې نه نارینه وویني نه ښځینه وویني. نو وایي قاضي حنبلي ته یې خط واستو چې دغه بندي کړي. نو خو زما په قول وایي د عالم نه کول، حالانکې ښه عالم و، ښه بزرګ و. دی مبارک وایي امام مقدسي رحمة الله علیه په ما مضي علیه الی مدة یسیره، لږ موده لا نه ورته رسوي دغه عالم شهاب الدین مریض سو. داسې مریضي ور وولېده، بس لڅ لغړ به خلکو ته راووتی، لڅ لغړ به راووتی. وایي ما چې دی ولیدی هغه د لیوني باندې پر هغه لڅکونې باندې چې ده ردونه کول، بس هغه ردونه و احترازونه را په یاد شو. دا خو د هغه وجه ده. نو ځکه دی وایي په دې کې ډېر مثلونه سته. کل من عیره، هر چا که یو بل څوک حقارت د یو بل چا تحقیر وکړي، بېعزتي یې وکوله، بل څوک یې چاته پیغور ورکوي، نو دی وایي په هغه سره به مبتلا کېږي. او دغه رنګ نو د ډېرو واقعې ذکر کړي دي. خو له بعده مرغه زموږ د کتابو ته لاسرسی نشته. د تصوف کتابونو، طریقت کتابونو خو بیخي نه لرو. نور داسې کتابونه دي چې هغو سره زموږ لاسرسی نشته. نو بس نو چې موږ نه یې لیدلي باره
دستي حکم د حرام ورباندې کوو. امام مقدسي رحمة الله علیه مبارک په صب الخمول على من وصل أذاه إلى الصالحين من الأولياء الله صفحه 98 دغه مصنف ته کتاب په 909 هجري کې وفات شوی دی. حنبلي مذهب دی، یعنې د حنبلي مذهب دی. د دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمو له دغو لسکونو څخه لرې ګرځي. که غواړئ چې آخرت او دنیا مو دواړه خرابه سي، له دغه لسکونو څخه لرې ګرځي. همدغه رنګه دغه عالم مبارک په خپل کتاب کې وایي یو سرمایداره سړی و، ډېر سرمایدار و. نو ښځه بیان کوي، وایي چې موږ سورکړی چرګ خواړه، یو لیونی لڅکونه ودرېدې دروازې ته، دروازه یې وټکوله. دی پسې ولاړ شو، ځغلول چې بل ورځ دې دلته ونه وینمه. ښکنځل یې ورته وکول، لڅکونه ګرځې پلانکی دی داسې دی. نو وایي ټلیفون رالی، په هغه اخته سوم. دا د نواز په مابینځ کې ټلیفون راسي، باره ټول شیانو سره ګډوډ کړي. خدای دې فضل وکړي. نو وایي دغه ښځه وایي چې زما خاوند ډېر بد پوچ ورځ ورته وویل. وایي زما خاوند هغه دنیا او جاه او جلالت الله یوړه له لاسه ورڅخه. باره دا وایي زه ځین ولاړم، طلاق مې ځین واخیستی چې زه ورته ګزاره نسو سره کولی. بل مېړه مې وکړ، هغه ډېر سرمایدار و. وایي دا دوه مېړه و، زه پر ډوډۍ سره ناست یو، بیا سورکړی چرګ خورو، دروازه وټکېده. زما خاوند راته وایي دغه چرګ به نیمۍ ورکړو دا سایلو مسکین ته. مال ورکړه. وایي دروازه چې خلاص شوه، هغه زوړ مېړه مې وایي ولاړ دی. دومره غریب شوی دی چې قمیص یې نسته، خالي پرتوګ یې اغوستی. وایي ما خاوند ته وویل چې دا خو زما مېړه و پخوا. وایي ده وپېژندلم. باره وایي زما خاوند ته وویل چې د الله جل جلاله په مخلوق کار مه لره، ما په خلکو کار ودرلودی. دغه مې حالت دی. او دا به نو زه یو واقعه درته بیان کړمه. زموږ کلیوال وه، دا دی مشهوره ده، دا زموږ په منطقه کې. سید مجلون اکا نومېده. د دې زامن سید آغا او سید احمد و. دا سید احمد یې اوس داسې څه دا بدبویه خلکو ته ور دغه شوی دی، اخښی تبلیغي سو، بیا پسې سلفی سو. اوس دا نور یې سم دي تر اوسه. دا سید آغا ما ته بیان کوه، ویل زما د پلار اولادونه نه وه. نو بیا وایي یو ملنګ رالی، پخوا دا واورې ډېرې کیتې. وایي لس لغړو په مسجد کې ناست ول، څوک به مې موړ کړي په سپینو غوښو باندې. ولمر راځه. نو دا د پخوا ژوند یوه خونه وه، د مېلمه به هم دلته راکلی. دا د خونې په مابینځ کې به نغرۍ و، اور به بل و. نو هغه دی د خپل پلار بیان کوي. سید مجنون اکا وایي را مې وسي، باره مې ښې غوښې ویشان ورکړله، موړ مې کړي. لڅ لغړ دی، باره مې یو سړي پر واچول. مال لیونی دا خو دا ښځه ده. بس څه ځان پټ کړه. باره چې ډوډۍ یې وخوړه، نو خو شپه ده، واورو د وایي تر دا زنګنو پورې واوره سوې ده. بس لیونی ووتی، ولاړ. لیونی چې وځي مار ته، لیونی خو اولاد نه لرم. وایي ده راته ویل ورشه بابا سره رحمت الله ته ورشه، زموږ نیکه یې ورښوی. نو داسې دغه ما ته بیان کوي چې وایي زما پلار ویل چې لیونی خو پر خپله مخه ولاړی. بابا سره رحمت الله ته به دا د جمعې په شپه باندې دا د قومي مشرانو علماو ورتلل، هلته به ذکر کېدی. نو دی وایي تر شپږو میاشتو پورې زما دا خبره یېرېدله چې ورلم، په یاد به مې وه چې راولاړېدمه راسه یېره به سوه. مقصودي به ورلم د دغې خبرې دپاره، بس خو د الله تقدیر دغه یو. یو وخت مې بابا صاحب رحمت الله مبارک ته وویل چې ما ته خو لیوني داسې سلامونه راکړي دي او داسې خواهش لرم چې دعا راته وکړي. و ده ویل ځه ولاړ شه، د لیونیانو په کول سړی نه کوي. نو سید مجلون اکا وایي زه راووتلمه. هغه بیا په دغه ورځ بیا لیونی کلي ته راغلی دي. ما لیونی بابا صاحب ته خو مې ستا سلامونه وویل. هغه ویل ځه د لیونیانو په کول سړی نه کوي. ول د ما ته بابا صاحب ته ووایه ورته ولې هغه د عمرزو په پای کې چې هغه واوره سوې وه او ما ورته خټکي و انګور و چیش سره وخوړل، هغه نښه که دې په یاد شي. نو دی وایي دا جمعه باندې زه رالم، بابا سره رحمت الله مبارک ته مې وویل چې لیوني خو یو نښه علامه راکړه، هغه واوره چې سوې وه
د عمر زور راپای ته په دې میداني کې چې نیم ګز واوره پرته وه ماوتا انګور و خټکي و هندوانه و دغه شیان سره وخوړل. په ژمي خو دا شیان طبعا نه وي بیا په افغانستان کې په صحراو کې خو بیخي نه وي. وایي بابا صاحب رحمت الله مبارک وخندل راسه دا حال بیا چاته مه وایه په خوله کې یې راته وکړو. نو ده ویل موږ اوس د شپږ اووه وروڼي دغه ټول د بابا صاحب رحمت الله مبارک د دعا برکت و. نو دا مو واقعیت لیدلې خبره ده، د مشاهده ده، د درواغو نه ده. نو محترمینو په دې کې ډېر احتیاط وکړئ، ډېر احتیاط وکړئ، خپل ځانونه سم کړئ، په لیونیانو کار مه لرئ. لیونیان به هم داسې کور در خراب کړي، د ډېر دا ور خراب کړي دي. که د ښه په وس نه وپره بد مه ورسوه. نور نو دا داسې خبرې دي چې اوس نو هغه څوک چې په تصوف نه وي ننوتلی هغه به نو څنګه ومني. نو هغه مې د کتاب حواله درکړه د امام مقدسي رحمت الله علیه مبارک الدمشقي الحنبلي، او دغه مې هغه د خپل نیکه واقعه درته ذکر کړله. نو درواغ به نه وایم چې اوس لا دونه امت مسلمه ته زه درواغ وایم او ځان ته د عالم یا د یو لقب ورکوم چې زه یو عالم یم یا خادم د علماو یم یا طالب یم. نو نه به په خپل نیکه پورې درواغ تړم. دا مې دغه واقعه هغه نفر اوس هم ژوندی دی، دا سید آغا د سید مجلون اولاده. نو دا منطقه کې دا خبره دی، مشهوره ده. نو دا مې هغه لیدلی حال دی. نو په لیونیانو کار مه لرئ که د ځان خیر غواړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مغفرت.